هغه ځوان چې خپله یې ځان اختطاف کړی و د امنیتي ځواکونو د هڅو په پایله کې ونیول شو. دغه ځوان چې حامد نومیږي وړاندې له دې چې ځان امنیتي ځواکونو ته وښیي خپله یې ځان اختطاف کړی و او امنیتي ځواکونو ته یې ویلي و چې د اختطاف کوونکو له لوري وړل شوی و او یوه اندازه پیسې هم ورڅخه اخیستې او خپله په ډیر مهارت له اختطاف کوونکو څخه تښتېدلی. خب تو که اختطاف شده بودی سیز؟ چی تا گرفته بودن؟ $13 بود، دو طرف رفته بودی 2000 آقادی بود، تلفن بود. تلفن تو چند بود؟ 15. خب سیز اگر پسان اینه موبایل یا اینمی قضیه ثابت شد که می کار خودت کرده بودی بازم تو مجرم دولت خودت هستی؟ مجرم هستم. قبول داری؟ قبول داری؟ قبول داری؟ حامد نومی کس چې 4 میاشتې له خپلې کورنۍ څخه یې ځان پټ کړی و د امنیتي ځواکونو د سرګردانۍ ترڅنګ خپله کورنۍ هم له اندېښنو سره مخ کړې وه. هغه د خپل ځان د اختطاف قضیه داسې بیانوي. مدت 5 ماه یا 6 ماه پیش میشد که خانه رو بعداً جایداد فروخته بود. مدت 3 سال میشه نوزاد هستم، ما قطع بس توانایی نداشتیم خودم شخصی کارسی خود پیش برم. خب بالاخره خود پدرم عملی بود، مشکلات گذاشت، مشکل ما رو درک نکرد که همین آرسی ما رو کردیم جنجال بیقرار شد. یک دفعه تصمیم گرفتیم که چند مدت خانه نبریم تا دلشان بسوزه این مشکل ما شد. بعد از 4 ماه که نامدن خانه روز می رفتیم بازار بیرون میگشتیم، ماک زدگی بود کس نمیدیم، ما رو شانه در بوتل میپویدیم که تا آمدیم خانه دوباره گفتن کجا بودیم؟ گفتیم اختطاف شده بودیم. یک عریضه تحقیقات جنایی کرده بودیم که ما اختطاف شدیم گم شدیم. دیگه از ما یک سو کلان شده، اشتباه شده، فامیل هم برای تشویش ساختیم، پریشان ساختیم. نگه حکومت هم سرگردان ساختیم. هغه زیاتوي چا نه و اختطاف کړی، خپله یې ځان ته د اختطاف د نوم قضیه ورکړې وه چې د ورځې به په بازار کې ګرځېدی او د شپې به په هوټلونو کې اوسېدی. ماکس میزدیم داریم و کتابینک میگشیم دوازه. فامیلی را جستجو کرده بودن، عریضه داده بودن، پالیده بودن میافتن. کسی ما را اختطاف نکرد، ما خودمون نرفتیم خانه، روز در بیرون بودیم، شب هتل خانه میکردیم تا مدت 4 ماه. بعد 4 ماه خانه رفتیم پرسان کردن کجا هستیم چی میگی گفتم اختطاف ما کرده بودم. حامد وایي د ژوند روزګار یې هم شو خو هدف یې له دې اختطاف څخه دا و چې کورنۍ ورته واده وکړي. اول کار با شرکت و چاپ تبلیغات بود، بعد از 2 سال بعد سقوط کرد، از بین رفت. دیگه بعد از که کلینیک داشتیم اونجا کار بار خوب بود، خب مشکلات هم که داشتیم آرسی ما پیش نمیشه یک دفعه. فعلا که پس اومدیم مال یک شرکت مبلغ نتیجه کار میکنه. حامد د خپل کړي کار څخه پښیمانه دی. بسیار یک اشتباه کردیم، هم فامیل با تشویق کردیم، هم دولت سرگردان پریشان کردیم. دیگه یک اشتباه شده، معذرت میخوایم، دیگه تکرار نمیشه. روحای ما کنن که بریم پشت زندگی خود بگردیم. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین بیا د حامد نومي کس د نیولو موضوع داسې بیانوي. نو د عبدالله نامه دلته مورکۍ راغله لکه داسې څه ټیم و چې زما زوی اختطاف شوی دی. بیا عریضه وکړو، بیا د عریضې په اساس موږ او پرسونل ملګري ټول کوشش پسې شروع کړو. هله تقریبا 4 میاشتې په دې وخت کې دربار یې ونیو، کوشش هم ډېر پسې وکړو. خو اخر داسې وسو چې بیا دی پخپله راغی، څو وخته بعد را پیدا شو. بیا دلته راغی چې وزارت ته موږ پوښتنې موږ وکړو، منصر کمي صاحب و. بیا ده جمع وکړ چې زه چا اختطاف کړی وم، بیا موټر کې واچولم، د هلکې د دیسب ساحه کوم ځای یاد کړو چې دلته مې ځان وغورځاوه. بس الحمدلله زه راخلاص وم. وایي داسې زه چا اختطاف کړی وم، دا ده. بیا موږ په دې سوال کې ګیر کړو چې دغه کتابچه نه وړی و، تا نه څه شي وړي وو؟ $1300 او یو ټلیفون څومره افغانۍ وړی و. ټلیفون د کوم ټلیفون و نوم یې راته واخېست، دغه ټلیفون و، دغه رقم دغه یې رانه وړي وو. هغه موږ ورته چې دغه ټلیفون خو دغه ده، موږ پیدا کړو، دا خو تا بدل کړی دی. هلته سړی ورخطا غوندې شو. خو لاندې په دې تمام چې کله سړی اقرار شو، وایي ما والا خپله ځان اختطاف کړی و چې د پیسو څه مشکل مې درلود. نو اصلا په افغانستان کې دومره دغه پیښې نه دي چې څومره اوازه یم ځي او رنګبدي جوړوي. له دې وړاندې هم یو شمېر ځوانانو له خپلو کورنیو څخه د پیسو ترلاسه کولو په موخه ځانونه اختطاف کړي وو چې وروسته د امنیتي ځواکونو له لورې ونیول شول. دوسیې بشپړې او مربوطه ارګانونو ته سپارل شوي دي.